دا حضور پاک مبارک یو دا زمانے نا پس دا کم خلق دی غیر تابعین وی صحابو نا پس یو تابعی جتا پا جہاد کی یو عیسائی بادشاہ نیو او چی سنگی اولی و دا دیر بہادرو او دا مسلمانانو دا فوج جرنیلو چی سنگی گیر کا نا عیسائی بادشاہ فیصلو کا جدا بوجنو نا اغتا وزیرانو مشورہ ورکا چی سیب دا دیر بہادر سڑی دا موجنا دا باندے محنت کول پکار چی دی عیسائی شی نو کدی عیسائی شو نو دی با منگل دیر کارو کی یو خدا مسلمانانو دا ہر سن خبر دے منتبه ابو بلا رازونه راکی او بل دا چې ډېر بهادر دي نو موږ به د خپل فوج جرنیل مقرر کو موږ له فوج له تربیت راکی او موږ له عسكر او فوج مضبوط کی نو دا زری موجده هغه عیسائی بادشاہ ویردا خو چې خبره موکړه له جیل کې واچو او نصیحت محنت پکاو کچرته دی عیسائی شو موږ له ډېر فائدہ واقع راکی بهادر سړی دی ولی وجنو کنه کې به ملکو دی بادشاہ را وخت الکه ته هم نیولې او ما در باندې فیصله د دې خبرې کړو چې تا وجنم او سخت دی وجنم په سخت سزا خو دې مرګرو مشوره راکړل نو ته مهرباني وکړه عیسائی شه زموږ دا دین خو اسمان والا دین موږ عیسی علیه السلام منو او موږ سره خو انجیل دی دا نصیحتونه وکړل هغه چې نه ستاسو عقیده خرابه زه عیسی علیه السلام منم بالکل منم خو پدې حیثیت چې د الله یو خپل پیغمبر او د الله یو عظیم مقرب بنده دی پدې حیثیت نه چې د خدای زوی دی یا خدای زه ستاسو انجیل منم خو هغه انجیل چې الله تعالی په عیسی علیه السلام نازل کړی دی او تاسو چې پکې کومې زیاتې کمې کړې دي نو نه منم وی خب پدې چې ونه شو نو بیا ورته وایي چې زه د الله مال در کوم دولت در کوم ښځه در کوم چې کومه دې خوښوي ګورنري در کوم دا منصب در کوم دا در کوم بیدا سے نہ کی گئی بادشاہ یو دل کور پریشان ناست تے عیسائی بادشاہ چھ دا سڑے خو پیونس کی گی دل دس سوچو کم تیری عیسائی کم او کملے کمان اندر لو سڑے دی دا سے بیدایا وجلی نری پکار دی بادشاہ یو لروا بادشاہ تو بابا ولی پریشان ہے یہ بچے دا قرنگی ہو دا مسلمانان یو جرنیل گتو لراغلی دی نیولی مدے او ما وجه خو ما تا قوم چې موجنا دی کوشش وکاو کړي عیسائی شنو موږ به ډېر فائدہ راکې اوس هغه عیسائی کېږي دا لور دی بادشاہ ته وای مال سه اجازه راکنه دې دلته یو څو کې دنه عیسائی کول شي بچی دا سبب کړی شي وای او کوم به خو مال به اجازه راکې زه به دې په طریقه دوکا کوم وی ډېر خدا وی خلی یو کوټه کې واچوا او هغه کوټې ته بدله ډوډۍ او بو چې څه ضروریات دي زولم بل څوک بنه وروړي د کوټې چابي با ما سره بل سره بني غټه پنجره ته تاو کچې نه تختی دا غي چابي به ما سره ډېر ښه دا بادشاہ د الور وم داوله او ډول سنگار به موکو ځان به خشتک او ځان سره به میوه واغشته ډوډۍ به واغشته سيزونه به واغشتل او دغه مسلمانانو جرنیل چې کم قیدی دی غلبه یوړل او ته مخکې کې خولل ورته بناستم و خبرې به مو سره کولې مطلب یې دا چې دا سړی ما طرف ته مایل شي او ما سره مینه پیدا شي او زه پې ګناه وکم او یا ځان ته رامایل کم او ما سره محبت پیدا شي او زه عیسائی کم دا یو حربه ده غټه خطرناکه حربه ده لیکن دی تابعی هغه دی چې صحابي سره ملاقات کړی وي مسلمان دا اړو توجه دې خضر له ورکول دی جنې ده او دا هر ځل راځي او تاویږي ور سره او خبرم کوي او ځان ته مایل کوي خو او تاړو توجه نه ور کوي مخته والی دمکه ته ګوري سلويخ تر دې جنې دا عملو کو 40 دن سلويخ ورځې پس دا جنې دې دته وای د تابعی مسلمان ته دې انسان او کسب له بله ته څه شي یو ځکه انسان و انسان ته ګورو داسې حالت ته وګوره لکه راستا چې دی زه څومره خشته یم ښکلی او ما هر ځل چې راځم نو خشته جامې چو او ځان مې د تسخه باندې دا ډولې کړي نو که زه دې اونې ته م وګورم اونه به ما ته ګوري که په دې شکل زه یو دیوال ته مخامخ یم دیوال به ما ته را متوجه شي او ته ځمکې ته ګورې ما ته اړو را مخامخ کېږي ما سره اړو خبرې نه کوې او سترګې دې ښکته کړي ته څنګه انسان یې خواهش لرې که نه لرې بالکل لرم
داسې خواهش لرم چې داسې خواهش د چا شته نه خزرانه لرې ده خواهشاتو کې ډوبیم نو ما ته ولې نظر نه کې الله نه یریږم انی اخاف الله رب العالمین انی اخاف الله رب العالمین الله نه یریږم کم الله چې د مخلوق رب دی هغه نه یریږم الله کم دی جنتی الله کم دی په الله ویني تا تخکاری تا ویني لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير زما الله هغه دی چې زینینم او ما ویني زینینم ما ویني ما تخکاری نه زینینم ما ته نخکاری او زور تخکارم او زما هغه الله دی چې ما رانوي شي ان بطش ربک لشدید ما ته قرآن و چې ستا د رب گرفت ډېر سخت دی هغه الله خفه کېږي دلته مې نفس خوشحالیږي خو هغه الله خفه کېږي هغه الله نه خفه کوم د هغه د قهر او د غضب نه یریږم دا جینۍ وی ښه داسې م شته وی او وی ستا د ایمان دی وی دا دې ما ته مه وښایه ته یریږي د هغه الله نه چې جیل کې پروت دی دې وخت کې ظاهر کې ستا مدد نشته او مال د دنیا خوشحالی را کړي زه ته نه یریږم ما ته م د ایمان وښایه هغه جینۍ الله په څلوېښتمه ورځ مسلمانه کړه اوس یریږي چې که پلار مې خبر شو ښه ته دې لتلې ستاسو ځای کم دی ستاسو د مسلمانۍ سنټر کم دی پلان کې دی وایي زه هجرت کوم هلته ځم او دا چابیانې والا تا ته ورکولاوم چې شپه شي تم تخته یو ځای ځکه نه ځو چې ګناه ده اوس جینۍ ورته وځي 40 دن لګېدلی و چې په ده ګناه وکړي اوس هغه جینۍ ورته وایي په دې ګناه الله خفه کېږي او وایي ښه نو زه جدا هجرت کوم ته جدا هجرت کوه چې الله خفه نه شي په دغه طریقې تابعین و ستا جینۍ په خپله مسلمانانو ولاړه هلته ایمان راوړو الله تعالی ورته ایمان ور نصیب کړو د خدای قهر او غضب دا ډېر عجیبه دی ډېر عجیبه دی نو حضرت نو الله موسی علیه السلام ته وایي